مرشتا زنن ستاسو مخکې دې سیل باندې باس به کوم اکربوري والا اگر چې دې نه مخکې ما ډېر تقریرونه تاسو ته کړي دي ډېره زمانه وشوه زما ږیره توره وه اوس سپینه شوله تقریبا 15 کاله مخکې زه اکرپوري ته راتلم به دا لسته کاله تاسو هم پرېښیم او ما هم پرېښی په دې وجه باندې چې وخت دې تېرېږي او تېر شو خو دې سیل باندې نن باس کوم چې ځنکدن د مسلمان څنګه دی او د نیک عمله څنګه دی او د بد عمله څنګه دی سرور کونین د ځنکدن متعلق څه فرمایي دا ځنکدن په ما هم شته په تاسو هم شته یو هم تخلاص نه اخلاص بشئ تاسو هغه پلار تخلاص نه تاسو به تخلاص شئ په تاسو هم ځنکدن را روان دی په ما هم را روان دی دا ځنکدن څه څیز دی دویم نمبر دا چې سړي نه روح ووته دا چرته لاړ کوم خوا لاړ یوه دویمه دا چې بیا کله قبر ته لاړې د قبر زندگی دا الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث نه څنګه ثابته ده بیا چې عذاب ملاویږي قبر کې جثې ته ملاویږي که روح ته ملاویږي ثواب چې ملاویږي جثې ته ملاویږي که روح ته ملاویږي بیا د قبر زندگی دا کومه زندگی ده دې ته څه وایي بیا د قبر چې راپاسې د حشر میدان کې ولاړې نو په ورځ د قیامت به د الله دربار کې بری څوک مومي د بری خاوند به څوک ګټه به څوک کوي لکه اکرپوره کې ابرو زوټونو چا وګټل او چا بیلل ټیک ده چا وګټل چا بیلل خو دا وټونه خو د دوکې دي د بدماشۍ دي بوګس دي څوک دله پیره درکوي څوک یې دوستانه تعلق سره درکوي حالانکه چې کم سړی د وټ قابل نی او چا وټ ورکه د ګوی په هغه د خسړیتوب وکړه که د دې ممبر نه او چیرمین نه څونه غلطۍ وشوې دی ورسره شریک دی په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ قرآن راواړوئ قرآن کې الله اعلان کوي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دا الله قرآن فیصله کوي یو بل سره امداد په نیکۍ کې وکړئ یو بل سره بدۍ کې امداد مه کوه یو سړی بدماش دی ورسره تعاون مه کوه یو سړی نیکوکار دی دیندار دی قوم پرست دی مسلمان دی همدرد دی وکوه سره تعاونو علی البر والتقوى یو بل سره تعاون کوي امداد کوي په نیکۍ کې پرهیزګارۍ کې ولا تعاونو علی الاثم والعدوان یو بل سره په ظلم کې او په ګناه کې امداد مه کوي په خبره پوه شولئ نو محترم عزیزه دا الله د قانون نظار شم چې دونه ښکلی قانون یې راستولی دی دومره بهترین قانون یې راستولی دی چې دا د روس او د امریکې قانون دا د شیطان قانون دی دا د خنزیر قانون دی دا بالکل د کفر قانون دی نن خلک امریکا او روس یادوي او مکه او معظمه په ځای پرېښې ده مدینه منوره په ځای پرېښې ده لګیا دی کې دی زم غواړم او دی زم غواړم ورته خدای دې په تڼاک کړو که تباه به شې نه به ښځې ته لنډ شي بیا ښځه به د یو ځای ناستې ته بل ځای ناستې خپلې ښځې نه به خبر نه خپل بچي نه به خبر نه ته به یو ځای کار کوې ښځه بل ځای کار کوي بچی به د بل ځای کوي که ډوډۍ خوره او د حکومت به نوکرې هېڅ نه به خبر نه دا د چین او د روس دا دغه وی کې ظالمانه وی کې حکومت دی نن ډېر خلک اواز کوي خدای روس راوله روس راوله خدای دې تا بوځي او خدای روس پاکستان ته نه راولي روس لا مذهبه دی مذهبه دی زما په خدای قسم دی چې د الله په دغه قرآن کې او د پیغمبر په حدیث کې کوم خوند او مزه ده او کوم ازادي په دې کې ده کوم خوشحالي په دې قانون کې ده والله که به بل قانون کې پیدا نو محترم عزیزه تا به نن دې سیز باندې پویم زما چې څومره وس کېږي او انشاءالله ځانه به خبر نه کوم قرآن یاد به پیش کوم د پیغمبر حدیث به پیش کوم د صحابي قول به پیش کوم د عالم قول به پیش کوم ځانه به خبر نه کوم زه دومره لوی ملا نیم زه دومره لوی هستي نیم زه ستاسو غوندې یو ملنګ سړی یم سله غوندې کتابونه مې ویلي دي د طالب العلمۍ کې زمانه مې ده نو تاسو به انشاءالله العزیز دا زما خبرې غور سره واورئ بل اوږد تقریر نه کوم ځکه زه سهار 9 بجې کور نه راوتم او همدا لنډي کوتل ده او لنډي کوتل اوس درې ته درکې ماښام تقریر ختم کړو دلته رالم سبا خدای خبر پته لګي نه چې څه به پیښېږي سبا جمعې ورځ هم دا پکې جنازې هم راځي پکې جرګې هم راځي نو بهرحال محترم عزیزانو تاسو دې سیز باندې پوهول غواړم څه وخت دی چې انسان بیمار شي او بیماری کې
دې انسان د خدای شکریا ادا کړه او رب العالمین ته زاری منت وکړه چې یا الله بیمار ما، یا الله نا جوړه ما، خو خدا تا نا جوړه کړه ما، یا الله د بل چا طرف نه خدا نه دا، نو یا الله ډیر خوشاله ما او په دې بیماری تا صبر وکړه. نو د خدای د قرآن فیصله ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرمائی چاچ دما مصیبت باندې صبر وکړه او د تلک تکلیف ملاو شو دی مسلمان تبع اجر القوما خصوم ربه ورکوما. خدای فرمائی بغیر حساب د ټول نو د لیک نو باری بیر حساب دمل چې نه به ټول کې راځي انو په لیکلو کې راځي. د خدای د قرآن آیات دی دومره درکوي خو هله چې د خدای په کړو صبر وکړو چې صبر دې وکړو انشاءالله العزیز تا دنیا مو ګټله آخرت دې مو ګټه. دا نن چې مونږ تباه برباد یو او د یو بل د غوښو نه تېرو مونږ کې صبر نشته. زه تا ته بنیته یم ته ما ته بنیته، زه ستا مری تلاسه کوم ته زما مری تلاسه کوې، زه ستا خاني نه زغمم ته زما خاني زغمې، زه ستا عزت نه زغمم ته زما عزت نه زغمې، بس د یو بل د مر نه تېرو. محترم عزیزه د دنیا جون به داسې تېری چې سرور کونین فرمایي که ښه جون تېره ځان له لاندې ګوره باندې مه ګوره. دا مه ګوره چې دا سړی په وجز کې روان دی نه جي شکر دی چې زه په خپو روان یم هغه غریب لګیا دی او کونه تولې په توخېدو روان دی. لږ ځان له لاندې ګوره نو جون به دې ښه تېرېږي. که ځان نه بره ګورې ټول عمر به غمجنې. ځان له لاندې ګوره. نو جون تېر شو 80 کاله او 10 کاله 100 کاله بیمار شولې ځان قدم راغی. سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سو وخت د بدن د انسان بدن ته ځن قدم رالن شو او ځن قدم شروع دی نو ساده دی کټې ګوتې نه شروع شي په مزه مزه داسې بر راځي په دې طرف راځي په دې سپېمو باندې روځي. سو وخت ځن قدم شروع شو ساره روانه ده د نیک مسلمان نه سا داسې وځي. سرور کونین فرمایي لکه مشکې چې اوبه واچوې مشکې او د اوبو نه ډکې او یو ساس کې د مش نه لاندې را پرېوځي داسې د مسلمان نه سوځي. یا چې په کوچو کې ویښته دننه ګیر دی زما میندې خویندې لګیا دي منداڼو راکاږي شملې کوي د شملو سره کوچ پیدا شو کوچ یې راغونډ کړ د سر ویښته ګ پرېوته اوس دا ویښته د دې نه راوباسي څنګه چې د کوچو نه ویښته راوباسي دقسې د مسلمان بني آدم نه سوباسي پې به پېم شي. بل حدیث کې راوي چې نه جي فرشتې ورته راشي او دا جنت نه ورته رومال راوړي په رومال کې ورته ګلاب کېدي خوشبويي ورته کېدي خو چې دې راکاږي نو ساعت نه بره وتلي وي او روپۍ پې نه شي. دا د مسلمان لپاره. او چې کوم سړی بدعمله دی ظالم دی د خدای د قانون نه خلاف جون تیر کړی دی د رسول الله نه خلاف جون تیر کړی دی صحابو ته کنزل کړی دی د اولیاء اوس پکې ویلي دي پیغمبرانو ته کنزل کړی دی دین ته کنزل کړی دی. زما د په خدای قسمي دا ساعت وباسي لکه د جمدي چیلي نه چې سرمنو باسي د جمدي چیلي نه سرمن راکاږي ادا سو تخپکېري او سار راکاږي او دا روزي نه په دومره سختۍ به تیوځي. یوه بل حدیث کې راځي چې نه لکه سړی چې دا کیکر یو لښته ده او په دې ګېډه کې وردننه کې وبارې کې وباسي او راکاږي او روزي نه او تی په زور زور راکاږي د فرشتې خو ډېر لوی طاقت دی راوباسي او روزي نه او دې چغې وایي د ده چغې یو بني آدم نه اوري یو یې پیریان نه اوري نور د دې انسان د ځنکدن په وخت کې د چغو نه تمام جهان تنګي. دا شته د ځنکدن سختي شته دا د هر چا لپاره شته او مسلمان اخلاص تنی نو چې څه وخت مردار شي دغه کافر نو روح چې د بدن نه ووت نو دوه ځایونه دي دوه یا علیین ته ځي یا سجین ته ځي بس نور ځایونه نشته. دا زمونږ مشهوره غونته واقعه ده علی خیراتو پسې کې هغه د روح راغلی په بله ناست دی هغه د روح راغلی په دیوال راوړی نه چې دیوال مال باندې راوړي نه روح بس یو طرف ته روان دی یا علیین ته ځي یا سجین ته ځي. سره چې مړ شو مسلمان نه سوته علیین ته روان شي او چې څه وخت علیین ته روان شي فرشتې تپوس کوي چې دا څوک د پلان کې دی هغه روح په خوشحالۍ باندې برلا شي چې کله دوی کې دا کافر نه د بدعمله نه روح ځي او بر روان شي فرشتې وي دی نه خو بوی دي دا څوک دی ویني سي او تحت الصراط یې لاندې ور سجین دومې ځمکې لاندې یو ځای دی لاندې ځي رواني. محترم عزیزه ډېره ګرانه معامله را روانه ده
په ایمان کې را سره غم شته چې زما مرم زما به ځن کدني ما سره به حساب و کتابي ما سره به د لاسو د خپو تپوس کېږي ما نه به خدای د مال تپوس کوي د ځوانۍ تپوس به کوي د مال تپوس به کوي د بچو تپوس به کوي ای بنده ما پیدا کړې تا ماله څه کړي دي والله العظیم که یو انسان خدای پرېږدي هر بني آدم نه به تپوس کوي چې زما بنده ما پیدا کړی زما په ځمکه ګرځېدی زما د نور لاندې ژوند تېرو زما هوا در باندې لګېده زما نور در باندې لګېده ته زما بنده تا بندګي د چا کول بس آسانه خبره چې بس دا مړ شو بس په مخ لاړ اور بس جنت منت نہیں کچھ باج بغیچہ ہے دو زخم و زخم دب کا شب کا ہے اللہ بے اعلان کی یورف المجرمون بسیماہم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر جندی بشی مجرمان پدی تندو باندے پر تندی بے لکلی سبے لکلی آئس من رحمت اللہ داد خدای رحمت نہ بالکل نو میں دے پر تندی وہ تو فرشتو لکلی پر تندی آئس من رحمت اللہ آئس مانا نو میں دا خدای رحمت نو میں دا دی تندی نہ بے انیسی دخبو نہ بے انیسی جہنم تبیلان کی هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن اللہ بے اعلانو کی چداغ جہنم دے تاب دنیا کے ویلو د اندوانو غن تاقیدہ دی واچ جنت بلنت ہے کچھ بعد بغیچہ ہے دو زخم و زخم دب کا شب کا ہے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون داغ جہنم دے چھ مجرمان بے چھ جہنم نشتا یطوفون بینہا و بین حمیم آن چرلک بوئی تاویگی با پما بین دا اور او دا گرم و بو کی دارا روان دے گر زما خبر ندا دا دا بنی آدم خبر ندا دا رب العالمین دا غزات حکم دے چھ کم اللہ سے پیدا کرے کم اللہ سے پیدا کرے کم اللہ دا اسمان بغیر سنو درولے دے او کم اللہ دا بیشمیر مخلوق پیدا کرے دے او لا تعد ولا تحصى نامونه ممتلا کړی دي دا دغه الله تعالی فرمان دی نو محترم عزیز ازن کدل مشتا بیا قبر کې خودل دي چې قبر کې دي کیږي د قبر زندگی اورا دا زما د خلی بیان نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی قبر کې به تپوس کیږي د هر چانه قبر کې تپوشته یوازې زنا هر سړی خان میا مولا زمیدار ترکان د پیغمبر پوری په قبر کې د سرور کونین جناب محمد رسول اللہ بچے وفات شو محمد ابراہیم نام دا سرور کونین دستر گنو توخ کلاری صحابہ فرمایا رسول اللہ تو ہم دو جلان من کے تپخفل بانے جارے دا والے وی صحابو پا بچی پس جلا مڑی پس جلا دا دخل رحمت دے حق جلا ناروا دا چھ پزان رابان نکے نزان گیرو باسے نزان ویختو باسے پزان پیریان راولی آگا جلا ناروا دا سی جلا چکم دا چی دستر گنوخ کی دی پا دے سرغم کمیگی دا جلا روا دا چی دو نجالی خو بیاستا سنگ دلی دا کانے دی پرکی پروت چی قور کی خود ورسی و بچیا تانا بدا سوال کی گی چی من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا بچیا تانا بدا تفوس کی چی رب دے سوگ دے پیغمبر دے سوگ دے پکم دین بانے وفات شوے نو بچے وطلا چی ربی اللہ رب میں اللہ دے دین الاسلام دین میں اسلام دے من نبیو کا پیغمبر دے سوگ دے وطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے زمانہ مباخ صحابہ واردو کچا رسول اللہ دا خو نابالغ دے دا خستا بچے ویاو نابالغ دے زما بچے دے خود تپوس بتے نکیگی خدای بے پاس کئی خود تپوس بکیگی نو تپوس دھار چانشتا کر پوری والاو واللہ العظیم کا خلاص شے مانبم تپوس کئی تانم دے قبر لتا ستیار کری دوکا دروغ چھ دوکا دی کری دا دروغ دی ویلی دی کہ تخلاص رسمی پہ چٹ کے راکا لکہ زمونگا ملک دا وطن حکمرانان چھ کمی دوکے کئی او لگیالی چھ اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیو کر چکا ہے اسلام انشاءاللہ جل آنے والے ہے وہ تیزی سے آنے والے ہے نہ براشو نہ برا والے نہ اگر اگلیم درا نہ خوار شبوت مائی وورے محترم آجد دا خدا وی اعلانو زما دا پیغمبر اعلان زما دا خدا قرآن زما دا مولانا وورا اس دا خدا اعلان وورے
دی دعاو جانو سردار فرمائی اکر پوری والا دا مسئلہ یاد کئی چی کم مسلمان ہو کالا پر لپس آزان ہوئے نو پدی مسلمان دا جانم اور حرام دے لیکن خضب آزان نکئی کہ اکر پوری کی خضب آنگو نوئی بوئی چخپی والا ماتے کی اللہ بلا ورا دا خضب خدوم رئی مانداری چی کم چرگ بانگوئی بانگ اللہ استاذ اللہ لوے والی وی ناس پیرو بے گیا بانگ ویلے دی یتنو ری خیر دے کہ بانگ نا نا دا دی سپوری سے کار دے بانگو نا خدا قولنگیانو کار دے اس دیتا گورا بانگو نوئی یترو ری خیر دے کنا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم خدای وئی چې هر یو سیس ثنا وئی خو تاسو پې نه پیږئ یترو ری خیر دے کدی چرګې بانګ وئی نه 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 مولا صاحب داس پیرلا دا دې څه کار چې بانګونه وئی بانګونه خو د قولنګیانو کار دی د خزم د ایمان چې د خزې بانګ نشته نو دا چرګه چې کوم کور کې بانګ وئی نو دا خزې لاله داس پیر وئی کنه وئی وی داس پیرلا الله استاد ته پوښتنه کوي بیګا چرګې بانګ لې یا لکه یا د ګل دین تر علی پلان مولا صاحب ته پوښتنه نو د خزې بانګ نه مني خزې نو د خزې आवाज عورت ته دا مسله ووري د خزې आवाज عورت تلاوت یو عالم کوي افس سے وقتی تلاوت کو ټول اکل پوری وره دا افس سے بم ثواب شو تاسو مشو خزه په زوره قران هم نه وای بل اجي سے وره ګلشاه اجي سے ته ما سراج کوي الته چې سړی حج تلار شي نیتو تری اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني دا د حج نیت ته نو چې دوه رکعات موږ کې نیت بوتل نو بیا به आवाज کوي لبیک आवाज جان کی پزورا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك ټول وای لبیک نه کنه داسې نه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لك یا الله دا سورس پروردگار راواله چې زړه روانه مکرفو دا واپس را روانه او د لبیک اوازي یا الله دا سره نو محترم عزیز ټوله جان په زور باندې لبیک وي لیکن خذب لبیک په زور نه وي د خذ لبیک نشته وای به پټ وي لبیک اللهم لبیک لبیک دا به پټ وي او سړي بچي وي والے اکر پوری والا د خذ आवाज اورت دي دو مسئلے شوي درې مو ورای لبیک په بند قران په بزوره بندي قران په بزوره نه وای ولی د خزه आवाज اورته بانک پینشتا आवाज اورته نو د خزه ټپا د خزه تقریر د خزه ټپا د پکم مذهب کې راځي او جرنیل صاحب او جننجو تپوس در نکوم چې دا پکم مذهب کې دي چې خزه ټی تراوله او خزه لګیارا په تمام جان کې ټپکای او زمو مسلمانانو ته ناسي او خزه وته لګیا دا اخر دا مذهب دی د اسلام دی کدا کفر دی خزه بانکا قران وای زنم قران اعلان کې چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى واقمنا الصلاه واتینا الزکاه خدای فرمائی خود کور کی نوائی بارد جاہلان غنتا مگر دوے دیتا خدای جاہلان اشیاء سوک بار خود کردے سیب زمانگا صدر محترم دے اسلام راولی پا قمر دین گرائے کیالتا کی بب خلاص شو او زمان سیب لگیا دی پا ہندوستان کے خدت روان دی شاعت روان دی دا کرکٹ تماشے روان دی اسلام وی چی خود کور کی نوا بارتر نبی او کبے نو ویدنین علیہن من جلابیبهن قرآن وی زنویم چې سواکی خزبه نبیا پی نخپونا دا سر نترخپو پوری برقلا واچوا ویدنین علیهن من جلابیبهن قرآن وی چې خزبار تزی نپدالی پزان بانی برقلا واچی چې دی گٹھو پوری پت روانی بالکل بیاد لالش اسلام خداوی قرآن خداوی او لالا مداوی چې نو وقرن فی تیوهن وقرن فی سقهن وقرن فی سیڈمهن فی صدر والبیشاور آلتے کرکٹ کولے پا پیخور کے پاتے رضو کے وی دا سرو دومرا ٹکٹ او دا خود دومرا او عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے خواہ دا کرفوز نروانا شو سٹیڈیم تروان دا پردے والا بیال تک کرے دا نر بچیا دیتا تا پردے یہ سیبا شرمول دی کنا پیمانے وی شرمول کئی کنا کی دا دین نور شرم سکی دیشیو دے قبر منی دے دوزخ منی دے چکم دے جنت منی
دې ځن کدن مني عذاب قبر مني چې دې منلې نو زما دې په ذات د خدای قسم یې اکره پوری والا تاسو خو زما غونډه سادهګان د خدای د قانون نه ښه قانون بل شته رښتیا وایي جومات کې ناست نو دا ظالمي ولې نه جاري کوي په دې کې دله څه تاوان دی و د امریکې تالي سټه تا د قرآن شرم نه درځي د خدای بنده د خدای پر نه کوسېږي پیدا کړی خدای اسمان د خدای اوبه د خدای محترم عزیز ګوره مر را روان دی د دې لپاره تیاری وکړه دا به در باندې یو ځل راځي د دې نه به ځان ساتئ کني بیړه به مغار کو تباه شي نو دا ګوی کې د قبر ګوی کې عذاب شته عذاب القبر حق او بیا جنت هم دی سرور کونین فرمایي چې ورته چې من ربک من نبیک ما دینک رب دې څوک دی پیغمبر دې څوک دی او په کوم دین باندې وفات شوی دی ورته ربي الله ودینی الاسلام من نبیو کا پیغمبر دے سوک دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمال پا خدای قسمی حضور پاک فرمائی کدا سری خدی کناری نہیں حضور پاک فرمائی فرشتی وطوئی نم کا نومت العروس ودش پشان درون بیش پیدا ناوی سنگا چی درون بیش پیناوی تا سوک نوردی ما سوا زما دا ذات نمتا تا بل سوک ندردی ودش دا جنتم دے قبر دوزخم دے القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النهران قبر یا جنت دے او یا دوزخ دے نیک عمل لجنت دے او بد عمل لدوزخ دے محترم عزیزہ وی دا نیکان مدعا خو نیک عمل وی دا نیکان مدعا خو نیک عمل وی ساعت نگوری صبح وی کے شام چی دزل حضوری نوی پمانز کی عبدالرحمن و فرمائی وی چی دزل حضوری نوی پمانز کی چی دزل حضوری نوی پمانز کی سپکا دی مقتدی وی کی امام او چی دا مجنون غنطا پمینہ کی صادق وی چی دا مجنون غنطا پمینہ کی صادق وی رحمان وائی محربان سلام دا مجنون غنطا دان صادق کا قبر بدی مزیدار شی سوال جواب کے بخوشحالے خوشحالی بلتا بقبر کے ملاوی گرورا معاملہ خراب دا حضور فرمائی کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل شو پا دنیا کے پشان دے مسافر یا دلالت دن کے تو پا دنیا نازے گا ما کدے سل کالا عمر دے کدے 200 دے خوی ظلبت نازے رحمہ فرمائی کنا وی ندکورا چرتا زمان سفر کرما ندکورا چرتا زمان سفر کرما بے سفر میں غسی گلار دا عمر عاقبت بدا جل پا مقراض غفشی پی وستا بمدام نویتار دا عمر او بیا یوار پا دا دنیا نشتا رحمانا پارچا باندشی تیر شوار دا عمر نوار دا باند را روان دے پا مام را روان دے راشا دا قبر تیاریو کے پا دنیا کی خجن تیر کے دا خوشحالے جن تیر کے او دا سی جن تیر کا چی ملا خلق دن خوشحالی خدا دن خوشحالی پیغمبر دن خوشحالی اس چی دا چا دا قبر زندگی دا اور روان دا وطا اب دا سی جن تیری لکستاسو مخی واقع ذکر کم چی غالباً تاسو بوری دلی نیمانا پلن بیزالین استاسو مخی انشاءاللہ بیانون